پیغمبر علیه السلام یو ورځ تیریدی نو دوه قبرونه دا دوه قبرو کې دوه مسلمانان دي په عذاب سخت په عذاب بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام پر خپل خچره باندې روان وو نو چې کله دا قبرونه راورسېدل دا خچرې نکو وهي یعنی پر گزارېدو سوه بیا پیغمبر علیه السلام ودرېدی بیا یې وفرمایلې چې دغه دوه کسان په دې قبر کې ډېر په عذاب دي دا دوه کسان په دې قبر کې ډېر په عذاب دي او عذاب هم د ډېر لوی خبرې د وجې نه عامه خبره ده عامه اوله خبره دا ده د الله رسول فرمایي دا یو مرده او مړی د چغلخوري کوله چغلخوري دا معنا چې یو سړی د یوه سړي حال بل چا لره د شرارت په بنیاد د نفرت پر بنیاد د خرابېدو پر بنیاد د جګړې پر بنیاد حال وروړي دې ته چغلخوري چې د هغه ویل کېږي او د الله رسول فرمایي چغلخوره به قطعا جنت ته راولاړ نشي بیا د الله رسول فرمایي د الله په بندگانو کې و الله ته بدترین انسان چې دی هغه دی چې د یوه انسان حال بل انسان لره په داسې رقم وروړي چې د هغه څه جنګ جوړ شي د هغه څه شر جوړ شي د هغه څه جګړه جوړه شي د هغه څه نفرت پیلاو شي د خپل هغه دوستی او محبت د مابین ځوځي د الله رسول فرمایي دغه انسان د الله په دربار کې بدترین انسان دی اوس به زه اندازه ولګوم عاجزانو تاسو هم اندازه ولګوئ په مشک کې دا ګناه څونه عامه ده یو سړی غیبت کوي بیا دا خبر هم ورسره وکړي چې خدای دې په غیبت کې نه راچي تا خو غیبت وکړي نو دا بیا څه معنا ده الله دا ستا خبرې ته غیبت ویلی دی د الله رسول دا ستا خبرې ته غیبت ویلی دی او ته بیا دا خبره پکې وکړې چې خدای دې په غیبت کې نه راچي نو د الله رسول فرمایي بدترین انسان د الله په نگاه کې د الله په نظر کې هغه دی چې هغه چغلخوري کوي د یوه مسلمان حال بل مسلمان لره د یوه انډیوال حال بل انډیوال لره د یوه ملګري حال بل ملګري لره په داسې انداز په هغه کې شرارت دی په هغه کې نفرت دی په هغه کې جګړه یي په هغه کې نحوست دی هغه د جدایي په انداز باندې دا ته چیش دی ته چغلخوره وایي چغلخوره د الله رسول فرمایي هغه جنت لره نشي تللی چغلخوره د الله رسول فرمایي د الله په دربار کې بدترین انسان چې دی هغه سړی دی چې د یوه سړي حال بل چاته د شرارت پر انداز باندې چې دی هغه وروړي دا یو قبر یو مسلمان هغه د دا وجې په عذاب هغه د دا وجې روایاتو کې راځي علامه سمرقندي صاحب رحمه الله لیکلي دي چې یوه ښځه مړه شوه چې مړه شوله نجلۍ وله نو بیا دا ورور یې څو ورځې بعد ویلې چې یاره زما بټوه ورکه ده بټوه ورکه سوه هله هله چې ویې کتل بیا یې فکر دا سو چې ما کله خور پټوله نو زما خیال بټوه هلته رسیله سوې ده نو قرار بیا ورلی قبر یې راوکندی چې راوکندی بیا یې هغه بټوه چې ده هغه پیدا کړله بیا وویل چې یاره اوس مې دونه قبر راکندلی دی دا خپله خور به ووینم چې په څنګه حال کې ده نو وایي ده چې دغه د ډورۍ دا خښته رالیرې که سور انګارو سور انګار لکه تنور راواخله داسې انګارو ژر ژر یې دا خاوره مار ورباندې واچول په قبر باندې بس په منډه رالی خپلې مور ته کیسه وکړه چې مورې زما په خور کې هغه کومه خبره وله چې هغه داسې پریشاني او تکلیف جوړ سولو دی ورته ویل ستا خور ښه ښځه وله ښه نجلۍ وله بېکاره نه وله نمازي وله لمنځونه پر وخت کول تلاوت یې کوئ ولې یا مور ما ولیدله چې په سخت اور کې وله نو دا د څنګه د لمانځه د وجې خو نه کېږي مور ورته ویلې ولې یوه وجه کېدلی شي کومه وجه والوجه دا ده چې ته به کله د خپلې کور والا سره په کمره کې وې دا ستا خور به پر تا باندې غوږ نیولی و ستا او ستا د کور والا تی څه مجلس کوئ څه ګپه کوئ غوږ به یې نیولی و بس دغه یوه خبره کېدلی شي بیا علما ولر رالی علما ورته و د چغلخورۍ چې دی هغه دغه عذاب دی او دا مشکل دی او دا پریشانی ده اوس ټیک د سید عاجزانو موږ به چغلخوري خدا نه خسته نعوذ بالله وکړو په ظاهره به ما ورته ښه رنګ ورکړو لکه موږ چې خدای په غیبت کې خدای دې په غیبت کې نه راشماري لیکن په باطن کې هغه مسلمان چې د پیغمبر علیه السلام د زمانې و هغه الله رب العزت پیغمبر علیه السلام ته ښکاره کړله په قبر کې په عذاب سخت په عذاب
د الله رسول فرمایي هغه څه داسې خاص خبره نه ده چې دی ولې په عذاب دی یا مشرک دی یا پلانی دی یا نه 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 چې غلخوري یې کوله دغه دی اوس په قبر کې سخت په عذاب دی او دغه بیماري په موږ دې ټولو کې شته څوک پې مني څوک پې نه مني څوک په جواز جوړوي څوک به وایي چې یاره زما فکر نه و